کوثر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سلو اتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. درې مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ای پیغمبره مونږ تاسو د کوثر چینه درکړې ده، نو ته د خپل همغه پروردګار لپاره لمونځ ادا کړه او قرباني وکړه. ستا همغه دښمن چې تا په کرغېړونو نومونو یادوي ابتر یعنی له هر خیر څخه پریکړه شوی دی.